لږ زر ورخیجه رورا ځان ټینګه کېنه رورا یو څو روپۍ به راکې مالا روپۍ به راکې مالا زه یمه مسته ټنګې والا زه یمه مسته ټنګې والا دا به ما خیله مټه دواړه چلومه د سمبټ چمخ ریړی پکې غږومه د شیرپلمه پورې والا شیرپلمه پورې والا زه یمه مستا ټنګې والا زه یمه مستا ټنګې والا زه کار د وزن کوم چوتو ما پیټي ښه امانتي رسوم خیر کا لږ لیټي ګیره کر یې ماته اټاله هی ماته اټاله زه یمه مستا ټنګې والا زه یمه مستا ټنګې والا دوه خدمتکارې ماته ناستې دي کور کې ځکه بهر ګرځمه هر وخت په سور کې تا تا خان ویم ډېر خوشاله ویم ډېر خوشاله زه یمه مستا ټنګې والا زه یمه مستا ټنګې والا لږ زر ورخیجه رورا ځان ټینګه کېنه رورا یو څو روپۍ به راکې مالا زه یمه مستا ټنګې والا زه یمه مستا ټنګې والا اتل صاحب چې ما ته به څوک ناست و نو ما ته به وایي چېرې ته نعت ووایه یا څه شی ووایه نو د ما د کوم چې وینا ده نو ما به خرابه وینا هم نه وي او اوس هم د الله توفیق رانه کړي چې خرابه وینا ووایم او زما وینا به خلکو کو اکثر زنانه به وي هغه ما ته هم ته پکې څه شروع کړه څه پکې وایه نو ما به ټانګه چلوله او په هغې وجه به زما لږه سوارلۍ او مزدوري هم ډېرې زیاته وه ما ته به خلک ناست وو بلکې د چا سره به بورۍ وه یا د زنانو سره ماشومان وو نو ما به سره چوتول لګول بورۍ هم چوتول لګولې سامان لکه فی سبیل الله نو خلکو ماله چې د روپۍ په ځای 2 روپۍ راکولې ما یې نه اخېستې خو راکولې به ډېر خلک خوشحاله وو زما جي دغه ټانګو هغه د ورو اوس خو بس حالات بدل دي رکشې موږ 2 رکشې زما دي او داسې زما وروڼو هم رکشې اخېستې دي په هغه وخت کې ټانګې لس ټانګې به ماخیلې چلېدې او تقریبا چې 50 45 بېدرې ته چلېدې داسې سمبټه بېدرې پوره عبدالخیر پوره موږ دا ټانګې به وې زموږ خواځخیلې ته به چلېدې خواځخیل ته به چلېدې خو زموږ د وخت نه مخکې وي جي هغه زموږ د وخت نه مخکې زما نشي یاد هغه داسې خلکو چلولې په هغه وخت کې خو هغه زما نشي یاد زموږ خو دومره عمر نشته لکه که نه جي زما خو اوس تقریبا چې 50 یا 51 سال عمر یې او دغه ټانګې مخکې چې دا ګاډي کله نه نو زموږ د وخت نه مخکې مینګور ته هم ټانګې چلېدې او خواځخیلې ته هم چلېدې بل څه نه و که نه او د هغې نه مخکې به د غټو خانانو سره ټانګې وي او د چا سره منې خلکو پیاده ته مینګورې ته ټول مزلونه پیدل کول جي خو زما نشي خلک خبرې کوي لکه زموږ د وخت نه لږ مخکې دغه قصه وه